نبی علیہ السلام مبارک عمر چې کله 35 سال 15 کالو ته ورسېد، دې درمیان کې د بیت الله د جوړولو اراده د مکې د خلکو شروع شوه. بیت الله شریف چت نو دغه وخته پورې ابراهیم علیه السلام دیوالونو چت کړي خو چتې پې نه اچولې او دیوالونو کې چوندې پیدا شوي وو، بعضې تیږې ته ښویدلې وې، زوړ شوي وو، لاندې د باران اوبه چې به رالې په دې به ورلې هغې د لاندې نه م ګډوډ کړی و، خو د چا لاس وله نه ورته. اوس هم ډېر خلک که جومات جوړم شي که نه د چا لاس نه ورځي، یاره هسې نه دا جومات روانومه او څه خفت پېښ نه شي، خلک دا وایي. یا قرآن شریف که زوړم شي پاڼې پاڼې شي، خلک وایي یاره بس پروت دی هسې نه که دا قرآن شریف چېته ښخو او یا چېته یو طرف ته سوځو، یاره دا خو به د قرآن شریف توهین راشي، د ډېرو خلکو لاس نه ورځي. دغسې د مکې د خلکو لاس نه ورته قرآن د بیت الله شریف لا چې مونږ دا بیت الله روان هسې نه که مونږ دا روانو نو څه نقصان راته پېښ نه شي مونږ ته یا زمونږ بچو ته. خو بیت الله روان شوی و، ځای په ځای کنډر شوی و، د دیوالونه یې شلېدلي و او لا عجیبه دا وه چې یو اجدها خامار چېته وردننه شوی و او تاریخ لیکي دونه غټ خامار و چې د هغې سر د کټي عمره و، نو هغه به کله سر روچت کو د بیت الله په دیوال د پاسه به یې کېښود او خوله به یې وازده کړه، ژبه به یې وواله، نو خلک په دې مېرېدل چې هسې نه دا خامار دی، دا به څوک کنی او دا خامار په چا حمله ونه کړي. بهر کې بعضې مشران د قریشو راغونډ شو او هغې دا فیصله وکړه چې یاره دا بیت الله جوړول غواړي او دا مونږ په داسې طریقه دا خو که مونږ روانه خو جوړولو لی روانه دا چې جوړو یې دا خو د مونږ د هغې بېعزتي نه کوو. نو خپل منځ کې سره یو فیصله وکړه او د بیت الله تعمیر خپل منځ کې په قومونو تقسیم کو. یو قوم به یو دیوال وي، بل قوم به دا طرف جوړوي، بل قوم به دا جوړوي، بل قوم به دا جوړوي او الله هم ورسره یو ګونه مدد کو د بیت الله د خاطره. یو ځل یو لوی اجدها یو لوی مارغه راغی او دې مار سر روچت کړی و د بیت الله په دې دیوال د پاسه یې ښودی او خلک یې په تماشه و. مارغه راغی، لوی مارغه عقاب یا بل مارغه و، ناګانې حمله وکړه په دې مار باندې او دا مار یې په خپلو پنجو په مخو کې اوچت کړه. هسې غټ غټ اوس هم شته مارغان، لوی لوی مارغان اوس هم شته په دې ځنګلونو د افریقې او د امریکې او د نورو ځنګلونو کې چې هغې باقاعده ماران خو څه کې ګډې او چیلي اوچتی او تختی یې، ماشومان تختی، اوسۍ تختی، په خپو کې ونیسي په پنجو کې او چک پې دغه پې لګوي، دریاب ته دننه کېږي او په دریابونو کې غټ غټ کبان په مخوکه کې رانیسي او هغه اوچتی تختی یې. ماران خو ورته اړو څه شی نه دی، دا واړه مارغان خو ورته اړو څه ښکاري نه. نو دغه مارغه حمله وکړه او دا مار یې اوچت که، مار ټوپونه واله اوچت یې که او ټولې دنیا ولیده. خلکو یې لکه ای هغه دی مار، خو هغه مارغه یوړه. نو د مار هیبت خو د خلکو د اړه نه ووته. فیصله په دې وشو چې په دې به حلال مال لګو، حرام به نه لګو، په دې به ناجایز مال چې په ناجایزه طریقه په بدعملۍ چا ګټلي هغه به پې هم نه لګوي، سوچه پاک مال به پې لګو. دې درمیان کې په جده کې یو دریابي جز یو کشته غاړې سره وجنګېده او ماته شوه، غرقه شوه. چې د مکې قریشو واورېدل، دوی زر زر روخان بوتل او هغه تختې یې راوړلې چې دا به پکې مونږ چت کې استعمال کړو، دا کشته او د هغه کشتۍ چې کم اوسپنې وې او د هغې کم سیخان و په هغې کې هغه وخت سره زنځیرونه کم لګېدلي وو، هغه یې هم راوړل چې دا به هم پکې مونږ استعمال کړو. لرګې مو ته الله برابر کړو. اوس بیا روانۍ سو هغه مګو خپل منځ کې کاره وي د دې خو داسې چل به کوو بل علاج خو نه کېږي، خو دې غاړې ته به ولې یو ګونګړو واچو جرسه.
نو چې دا جرس ټنګېږي موږ ته پته لګي چې پیشو راله نو موږ به سړو ته تښتو نو ټولو لاسونو ټپول چې دا ډېر ښه تجویز دی ځکه بله خو داسې دی ته موږ پیشو سره مقابله نه شو کولی ډېره زبردسته فیصله ده بس جرس به را پیدا کړو او دې ته به په دې غاړه کې دا چې راځي ټنګ ټنګ به کوي موږ به تښتو موږ ته به د لرې ځای نه پته لګېږي چې فیصله وشو نو یو بوډا غوندې مږو هغه وی دا جرس به ورته غاړه کې اچوي څوک فیصله خو ډېره ښه ده اچوي به څوک اوس دې کې مسله جوړه شوه چې دا دیوال به غورځوي لومبې څوک دا به څوکي چې دیوال به غورځوي نو چا اړه نه شو کولی د قومونو مشي وویل لکه ته مخکې کېږه بل وی ته مخکې کېږه بل وی ته مخکې کېږه ولید ابن مغیره راغی هغه وی مونږ خو د دې د بېعزتۍ په خیال دا نه غورځو دا خو د بیت الله د عزت په خیال مونږ غورځو اوس هم زمونږ په دې وطن کې ډېر خلک یې په دې جومات کې دی دغه جالې چولی دی توتکر څوک ګوتې وله نه وړي یا ما په خپل یو ځای کې یو جومات کې ولیدل د توتکرو جالې وې نو لاندې ورته ټوکړې وې داندې کړې وې هلکه دا ولې یاره وي دا توتکرې دي او دا جالې دي نو د دې دا غول جومات ته راپرېږدي نو موږ دا ټوکړې ورته وازندې کړې دي چې دا غول په دا ټوکړو کې راغورځېږي او پینګه پینګه کور خلک یې مانځنه نو مې دا جالې لرکوې ولې نه یاره جوي څه نقصان پېښ نه شي دا وی زبرګان دي دا توتکرې مې زبرګ بشرجان دی چې د رسول الله مبارک نعتونه وي د کم جومات کې نعت ویلې توتکرې د کم جومات کې اعتکاف کړه چې لیستی ده دا خو حیوانات دي زبرګي پکې د کمې راله جومات کې به غول کوي نو زبرګ شو او دا د دې جاله مروانه وه یعنې زموږ د خلکو مجیبه سوچ مې کور کې به دا زبرګ پرېږدي چې درکړه جاله جوړه کړي ځکه نه که ستا کور کې توتکرې جاله پرېښه واچوله نو پرېږدې که لرکې هلته خو بیا زبرګ نه جومات له زبرګ شو جومات کې به هیڅ قسمه هغه څیز نه پرېږدې چې منځګزار ته د هغې نه تکلیف یا د جومات بېعزتي پکې راځي توتکرې کمتر هر څه چې وي ته به نه پرېږدې جومات کې د جومات ډېر لوی احترام دی ماشوم هم نه پرېږدي چې کم پخه بده نه پوهېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنبوا مساجدکم عن صبیانکم جومات ته ماشومانو نه ساتئ هغه ماشومان چې ډېر پوټي نه وي په پاک پلیت نه پوهېږي او چغې وایي خلکو لمونځ خرابوي یا جومات کې متیازې کوي دا به نه پرېږدئ ومجانینکم لیوني به هم نه پرېږدي نه یې مو ساته وبیعکم وشرایکم وخصوماتکم اغشتل خرصول جنگ جګړې به هم پکې نه کوې ورفع اصواتکم چغې به هم پکې نه وایې دې نه یې مو ساته وصل سیوفکم او که جومات ته ننوځي توره د سرۍ تیکې کې بنده به ساتې غشې د سرۍ بټوه کې بند به ساتې تماچه د سرۍ تیکې کې بند به ساتې د جومات احترام به کې تقدس خیال به ساتې شور په جومات کې منع ده بالکل ګناه ده لویه ګناه ده رفعت الاصوات فی المساجد د قیامت په نښو کې رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې جومات کې به چغې جوړې شي خلک به چغې وکړي جومات شور شغرب به کوي او د جومات تقدس دا د خدای کور دی د دې به احترام کې دې کې نه توتکرې د جالې ضرورت شته او نه پکې د کمترې د جالې ضرورت شته نه پکې د جولاګي د جالې ضرورت شته دا به صفۍ کې لرکوه هېڅ نقصان درته نه پېښېږي په دې به الله خوشحاله شي چې زما د کور حفاظت یې وکړه او زما د کور هغه د دې چغې وی منځګزار ته تکلیف ته هغه یې لر کړه او د جالې ختمې کړې خوشحاله به شي نو خدای به خیر درکوي نقصان به نه درکوي نو دقسې ولید ابن مغیره راپاڅېده او لوی دغه یې راوړه دا څه ورته وایي هغه شی سي هغه دوه مخیز شی چې هغه دیوال پې خلک وایي ګنتري هغه یې راواغېسته او لا نريد الا الخير والله لا نريد الا الخير زمونږ د قسم په خدای وي چې زمونږ خو د خیر نیت دی مونږ خو دا جوړو او شوره یې پرې وکړو دیوال یې راوغورځو بیا هم چا ګوتې نه وړې یو ورځ ګورو چې دته څه پېښېږي او که نه یو ورځ ګورو که دته څه پېښ شو بیا پرې نه ورځو او که دته څه پېښ نه شو نو بیا پرې ورځو زمونږ د خلکو عجیبه سوچ دی ډېر عجیبه سوچ پخوا به خلکو د زیارتونو ډېر قدر کو او د زیارت سره به خلکو بوساړې خښولې د دې بوسو بوساړې به یې والې نو چا به بوساړې له ګوتې نه وړې وي زیارت را باندې د شپې کټ را وانړی مې زیارت دې ته نه دی اوسګار او جومات نه خلا کوه خیر دی خدای نه مه یریږه زیارت نه یریږه دا زمونږ د خلکو یو سوچ
یو فکر یو خبره درته کوم بنده بدل زر اخلی الله لږ پس علي په دې خبره رسې بنده بدل زر علي الله مضبوط علي اوس موده پس نو که زما د کور نه د اغلا وکړه نو ماله بقار راشي زه به زر بدل والم که پته ولګېده او وس مې کېدا ده او که د خدای د کور نه د اغلا وکړه جومات نه جانماز دې پټ که د جومات بلف دې پټ که د جومات قالین دې پټ که نو خدای به بدل لري د خدای د کور بېعزتي دې وکړه مضبوط به علي داسې نره کوټې بني د قرآن بېعزتي دې وکړه خدای به بدل لري اوس موده پس خبره رایاده شوه بل په ناروی کې قرآن شریف بېعزتي چا وکړو ناروی کې یو سړی سر عام را پاسېد او قرآن شریف ته تیلې ورته دنیا خلق ورته ولاړ د تماشې ته او قرآن له تیلې ورته کوي او یو نوجوان ځوان هغه د لرې دی نه را منډه کړې او ښه مضبوط یو سهولت یې د هغه سړي نه وویستې د قرآن شریف ته تیلې ولې ورته کوي پولیس خو هغه بیا گرفتار که غالبا مې اور دی چې پرېیم خو بیا رستو لیکن د قرآن شریف بېعزتي وکړه غټه بېعزتي الله دا سړی په دا سات هم رانیوي شي الله طاقت لري خو دوه خبرې دي الله به سزا ورکوي خو څه موده پس به ورکوي بیا به بل شان ورکوي الله قرآن شریف دو چې بیا کله زه راونیسم ما نه څوک بیا نشي خلاصول لیکن دا دنیا د الله موته ګوري چې ورېږه دا مسلمان هم ګورو چې د ما د دې کتاب د ده پړه کې څومره قدر او څومره عزت دی دی هم په دې څه د خفګان اظهار کوي او که نه کوي ستا کمیس څوک پوښتئ ستا د پلار کمیس څوک پوښتئ ستا د تربور کمیس څوک پوښتئ څومره غوسه کېږي اوهو ما کمیس دې وشتو اوهو ما څادر دې وشتو اوهو زما کور نه دی خښتې راوغورځولې څومره غوسه ده زه ګورم دی مسلمان ته چې د الله د قرآن په دې بېعزتۍ دوی له غوسه راځي که نه راځي څومره مسلمان دی نه څومره دی په دنیا کې عرب څونه دی عجم څونه دی د ټولو مسلمانانو د ملکونو سربراهانو له پکار دی نه عربو له هم پکار دی او عجمو له هم پکار دی چې په دې یو میټینګ راوغواړي په دې دوی د خپل سلامتي کونسل وایسي هر څه چې وي یو میټینګ راوغواړي چې موږ مسلمانانو زموږ د قرآن د بېعزتي ولې په دا ملک کې کېږي او دې ملک سره ټول سفارتي بایکاټ وکړي چې آینده لپاره خو د حرکت ونه کړي د وجوې مونځ کې چغه ووامه نو زه څه کولی شم ته به روض چوک ته نو جلسه به وکړې نو ته به څه وکړی شي ته به مظاهره وکړې نو څه به وکړې ټیک شوه ښه ده دا خبرې م ښې دي لږ یو بوټی به خلک بیدار شي د خلکو زړه کې به نفرت پیدا شي د دغې ظالمانو نه او د الله پاک د قرآن شریف سره به زمونږ د ټولو یو دغه پیدا شي محبت او مینه چې مونږ پې خفه یو دونه پورې خو به ستا ثواب وشي په دې مظاهره په جلسه جلوس په تقریر خو هغه له پې زور نه ورځي همدا خوښئ چې په دې ملکونو کې جلسې جلوسونه مسلمانانو کې او دوکانونه وسوځئ همدا خوښئ چې خلک مظاهرې وکړي او پردي ګاډې وسوځئ هدې دپاره کوي دا نه دي پکار مظاهره م وکړه جغه م وه جلسه م وکړه پردي املاکو ته تاوان به نه رسئ پردي دوکان سوځول او سوځکې سوځول دا بیا ګناه ده دا زور هغه نه ورکوي حضرت زور هله ورکوي چې د سعودي حکومت د عربو ممالک امارات شو قطر شو دوبی شوه بحرین شو کویت شو ترک شو پاکستان شو افغانستان شو بنگلادیش شو او چې نور څومره اسلامي ممالک دي ټول په جمع فیصله وکړي چې ناروی سره به زموږ مکمل بایکاټي یا دا سړی دې راکړي چې موږ په اسلامي عدالت کې په ده باندې مقدمه وچلو چې دا ولې زموږ قرآن بېعزتي کړی په دې به زور سم نه اسم بیانونه پکې بعضې راغلل سم نه یو سفیرم چا ولې په مخه نه که چې په مخه دی ښه چا هم ته خپل سفیر را ونه غوښته چې ورېږه دې ملک ته موږ خپل سفیر را غواړو ولې دا قرآن سره ظلم او بېعزتي کړې ده نو موږ بیا خفه کېږو موږ وایي دا مسلمان باندې دا چل وشو هغه مسلمان باندې امریکا راغله او په هغه مسلمان روس راغی او په هغه مسلمان پلان کې راغی او دا راغی دا نو راضي به نه هر یو سړی د خپلې کرسۍ
اوږې او غل دی او په دې سوچ نه دی چې زما د خدای بېعزتي یا زما د قرآن یا زما د پیغمبر څومره د بېعزتۍ او شوې د پیغمبر علیه السلام چې د هغه خلکو خاکې جوړې کړې. الله تپوس وکړي ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ و یعید. الله وی زمانی وکړه ډېره زیاته سخته ده، خو د پیغمبر نیازبین پیغمبر مضبوط دشمن ابو جهل ته څونه صبر کړی دی. 14 کاله په مکه کې، 1.5 کال 2 کاله تقریبا په مدینه کې، یعنی 14 نیم کاله صبر وکړه، خو چې راوینې و نو بیا ته چا خلاص نه کړه. امیه، عتبه، شیبه چې راوینې ول بیا ته چا خلاص نه کړه. الله صبر کړه. دا هم خدای په یو زلزله چې راولي ډز ورکړي څومره دنیا تباه شي. یو سیلاب چې سمندر دریاب راوچت کړي، یو چپه ووایي څومره دنیا غرقه کړي، بیا چل نه ورځي. خدا الله نه کوي. الله مسلمان ته ګوري چې ته څه کوې. حکمرانان چې څومره د مسلمانانو دي، حکمران طبقه عرب او د عجمو چې څومره دي، مونږ خو د چا هسې پوټې نه غوندې خبره، دا چل به وکړو هغه چل به وکړو. مضبوط دې دپاره اجلاس راغوښتل پکار دي، د مسلمان تنظیم په لویه پیمانه او دې ملک سره بایکاټ پکار دی. دین خپل سفیران راغوښتل پکار دي او د دوی دا ورشړل پکار دي، او دا ملک چې څومره تجارتي څیزونه دي چې هغې کې بایکاټ وشي او د دې تجارت اړوسو کې استعمال نه کېږي پکار. هر څه چې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې هغه ولید ابن مغیره را پاسې دغه وی چې زه خدا کوم د خیر دپاره کوم، او چې دیوال یې وغورځاو نورو خلکو له کې سوچ کو چې ګورو که دته څه پېښېږي خو ګوتې نه وړو، او که دته څه پېښ نه شي بیا پې شروع کړو. نو هغه ته ولې څه پېښېدل؟ بیا راغی وی که تاسو کوئ که نه، زه خو لا اریدو الا الخیر، لا نریدو الا الخیر، مونږ خو د خیر دپاره لګیا. بس بیا خلک هم شروع شو بیت الله اوس پړله، او دا هغه بیت الله چې دا د نبی علیہ السلام د زمانې نه مخکې متعدد بار جوړ شوی دی. بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الاله بن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. لومبی پرشتو بیا آدم علیہ السلام دا بروانېده، زمانه به تېرېدله سیلاب باران، بیا شیس علیہ السلام، بیا ابراهیم علیہ السلام، بیا عمالقه، بیا قصی قبیل جرهم، بیا قصی، بیا قریش. دی وخت کې د رسول الله مبارک عمر 35 سال چې بنیادونه یې کله کنستل، نو لاندې په ویښ کې د اوښانو عمره غټې تیږې راووتې، نو چې هغې له کله سسکوره یا ګنتري راوبروله نو زلزله راله په ټوله مکه کې. هلک وایي نور به لاندې نه ځو، بس هغه ځای نه شروع کړه. هر قوم مشر سره خپل کسانو خپل حصې شروع کړه او بیت الله شریف یې راوچت کړه، او چې د ځمکې نه 4 فوټ تقریبا راوچت شو، د حجر اسود د ایښودو ځای راغی. نو یو قوم وایي زه بېږدم، بل قوم وایي زما مشر بېږدي، بل قوم وایي زما مشر بېږدي. لوی اختلاف جوړ شو، بس جګړه جوړه شوه. دې ته خبره ورسېدله، د هغوی سخت قسم به سو، وینه به یې راوړه د څاروي یا د بل شي ګډ چیلي، هغې کې به یې لاس ومنډه، داسې به یې خلکو ته هغه لاس نه وینه وسپوله، وی لاس مې په وینه ګنده که ښه، مطلب دا چې بس ځان هم وجنم او بل هم وجنم. هر قوم مشر جام کې وینه راوړه، ګوتې پکې ووالې، دا سخت قسم به و. بیا پکې څه مشران را جمع شو، هلکه وایي دا څه کار دی، جنګ نه کوو په خبره فیصله کوو. وی سار وختي چې جومات ته لومبې څوک راغی، بس د هغه فیصله ده، که په خپل ایږدي او که په بل چا ایږدي، بس په دې فیصله وشوه. سړي یې کېنول څوکیداران، سار لومبې وختي الله پاک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راوست. رسول الله مبارک چې راغی بس خوشحاله شو، هذا محمد امین، هذا محمد امین، رضینا محمد امین. رسول الله مبارک ته امین وی امانتګر.
صادق به ورته وي رښتونه په دې مشهورو دغه د محمد راغی صلی الله علیه وسلم امین راغی مونږ پې خوشحاله یو بس اسیم د رسول الله مبارک د خلکو خوښو او چې دې له راغی هوښیار هم دی نبي علیه السلام د خلکو ډېره زیاته مینه ده ورسره خو چې کله نبوت دعوا شوه بیا خبره بدله شو ډېر قدر به خلکو کو د نبي علیه السلام داسې قوم او قبیله نه وه چې د رسول الله مبارک ورسره محبت نو او د سره محبت نو ډېره مینه وه چې دی ووی بس وی پتا ټول مشران راغونډ شو وی بس پتا فیصله ده په خپل اږدې که په مونږ ته چا وی چې کېدو حضور پاک ډېر زیات هوښیار و هغه وی ټول سرداران د قومونو را جمع شه ملکان د قومونو مشران را جمع شو وی صادر خور کې صادر یې پې خور کو رسول الله مبارک په خپلو لاسو مبارکو حجر اسود را واغېسته او هغه صادر کې کېښود او دوی ته یې په لس کې ونیسئ ټول یې اوچت کې دا ټولو به یې څه وشي د قومونو مشرانو په لس کې ونیول او صادر یې اوچت که حجر اسود اوچت شو رسول الله مبارک په خپلو مبارکو لاسو را واغېست او ګوټ کې کېښود د ټولو یې څه شوه ټولو اوچت که او دا منقبت او فضیلت او برکت او سعادت خدای د پیغمبرین 15 کاله مخکې د دواړو جهانو مبارک سردار ته لویه خبره 35 سال عمر دی بیت الله شریف جوړ شو حلال مال کم او حلال نو حتیم لګی سه اعتبار پرې خوده وی حلال بلګو هغې ته حتیم وی د بیت الله حصه ده او بار ده ناوه مبارک هغې کې راښکته ده اوس هم ډېر خلک هغې ته وردن نه شي د ناوې مبارکې لاندې 2 رکاته لمونځ کوي ما زه طالبانو ته یم همدا د غریبانانو له خدای پاک بار پرېښی بادشاهان خو دننه ورشي غریب خو دننه نه شي تللی نو دا د بیت الله حصه ده عائشې صدیقې حضور پاک مبارک ته عرض وکړه الله رسوله ما بیت الله ته دننه کا عبادت پکې وکم د مټې ونیو حتیم ته یې راوسته وایي دلته مونځ وکړه دا بیت الله دی هغې ته خلک ورځي دنیا رشي ورباندې او دننه بیت الله دی دیوال سره یې مخ لګولي او جاړي 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 او 2 رکاته مونځ هم پکې وکړي ښځې هم ورځي او سړي هم ورځي د عیسته بار پاتې شوه او باقي بیت الله ولې حلال مال کمو بیت الله اوچات جوړ کړه آبادی تختې هم پې واچولې او آباد هم شو دا د دواړو جهانو مبارک سردار د برکت نه خدای پاک حجر اسود دلته کېښود نو تعمیر کې په خپله خدمت کړی دی او په خپله کار هم پکې کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاري شریف کې راځي دې نه پس به رسول الله مبارک څه کېدل خوبونه به یې لیدل بخاري کې حدیث دی وی داسې خوب به لیده چې ابا تعبیر به داسې و لکه د سبا د خطو په شان واضحه او خوبونه به هم خشته و شپه چې تېره شي او رڼا راوخېږي خلک خوشحاله شي سکون کې شپه تېره شوه دقسې به خوب سره خوشحال خوبونه تعبیر به هم واضح خوشحالی خوب خدای پاک د پیغمبره نه مخکې پیغمبر پاک ساتي عصمت الانبیاء بالکل پاک د ابراهیم علیه السلام متعلق رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مونږ ته مخکې نه پته و چې دنه پیغمبر جوړېږي ماشوموالي کې دې مونږ هدایت ورکړی یحیی علیه السلام متعلق فرمایي وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین پیغمبر د ماشوموالي نه پاک سبا څوک دا ونه وایي مړه مونږ سره د لوبې کولې دا چل به دې کاو او ته اوس لا پیغمبر شي مونږ ته دین ښیي چې څوک دا پیغور ولا ورنکي نبی علیہ السلام مبارک زید ابن حارثه وی بی د بیت الله طواف یې کاو زه ورسره وم نو بوتان ولاړو په دې مطاف کې نو ما یو بوت له ګوته وروړې داسې مې ټچ کاو وی نبی علیہ السلام زما د لاس په سختۍ ونیوه چې مونه له ګوتې وی چې بیا راتاو شو نو یې مې ته ورېږه چې دې به څه وایي وی ما بیا بوت له ګوتې وړې نو یې سخت یې منې کړم چې بوت ته ولې ګوتې وړې دا څه شی دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي د ماشوموالي نه زما پړه کې د بوتانو نه نفرت و د ماشوموالي نه زما پړه کې د ګناه نه نفرت و چې کوم وروستو ګناه راغلې ده د ماشوموالي نه زما پړه کې د بربنډتوب او د بدعملۍ نه نفرت و یو ځل ګډې چیلۍ مې سرولې ملګرو سره په مکه کې واده نو واده کې اوس هم دا ډول سورنا ټنګه ټونګه پکې وي که نه بعضې بدبختۍ د خوشحالی په موقع چې الله پرې خوشحالي راولي نو دی خدای نه خوشحالي دی شیطان خوشحالي دی شیطان خوشحالي
نو دغسې وادو وی ما ته ملګري وي زه چې لاړ شو که نه مکه کې واده دی او تماشه ده پکې بېګاله وی زه د تماشې نه هم نوم خبر خو یې راته ده وی چې واده دی وی چې رالو واده لا وی کېناستو واده کې اوس خلک خوشحالېږي ماشومان یې کشران یې واده ته هر څوک خوشحالېږي وی چې دې کې خو تماشه ده یا خدایه وی به زم کېناستم وی چې کېناستم وی ما له خدای خوب راوسته ټوله دنیا هم ناست سره ناسته ده وایي زه ودیم په ناسته ودیم او خوب راله راغی تماشه وشوه مې هغه وخت کې چې کوم ګړېدلو هغه پکې وشو او زه دغسې ودیمه وایي ما ته چې تماشې به کله شروع کېږي چې شی ختم هم شو ماشوموالي کې هم زه الله د دې نه ساتلی او ټن ټکور دی ډېر زیات بدي شو د مارونو ګورې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل په لاره روانو نو ډول ډنګېده دا تماشه چې ورته وي سرنا مرنا نو غوږونو کې ګوتې ورکړې نو چې سمن دې لاړ غوږونو نه ګوتې ویستې نو بیا اواز اورېده بیا پکې ګوتې ورکړې نو چې سمن دې لاړ او بیا ګوتې ویستې نو اواز یې نه اورېده چا ورته وي دا ولې وی قسم په الله که مې رسول الله مبارک دغسې نه وي لیدې دا چل به مې نه وی کړ دقسې ډول ډنګېده غوږونو کې ګوتې ورکړې څه وخت کې لاړ ګوتې وویستې بیا اواز راته بیا یې ورکړه چې ښه لرې لاړ او اواز نه راته ګوتې یې لرې کړې پیغمبر مبارک خو دونه بدې شي چې غوږونو یې ګوتې منډي او موږ غوږونو کې هغه شی منډو چې اواز یې واورو هغې ګوتې منډي چې اواز واونرمه زه غوږ کې هغه شپېلی منډم هغه شی چې اواز ښه تیز واورم بل څوک واونري او زه واورم ولې د رسول الله مبارک امتی یم دعوه کوم مسلمان یم او چې ورته وایي دا څه کې وایي ته زما نه ښه مسلمان نه میں آپ سے اچھا مسلمان ہوں تا نه زه ښه مسلمان یم ته ما نه ښه نه پوهېږې زه تا نه ښه پوهېږم که وایي دا ولې کې زه مړه ما ته دین ښه میں آپ سے اچھا مسلمان ہوں تا نه ښه مسلمان ښه مسلمان ها پیغمبر ګوته منډي او ته د هغه د موبایل هغه لوډ سپیکر منډي چې اواز ښه تیز واورم عاشق رسول یې ولې داسې کوم دا په موبایل باندې رنګونه کم موږ مقرر کړي دي ټن ټکور والا هلته جمع ولاړ دته رنګ راشي او هغه دوکړی باجې شروع شي چې بشیر جان ورته په سب کې په ټوپونو شي بشیر جانه او که نه زه خو ته نه ګورې خبرې که مستې په خپاړو یې راوړې خو دې مې ډېر خوښ دی دې ځکه یادوم ښه دې ځکه یادوم ښه پرون څه مېلمانه راغلي وي د انګلینډ نه نو د ذکر پکې راغی وی بشیر جان څه شو نو بشیر جان خو ما سره نه وی هغه ته ډېر په تقریر کې یاد دی مې زما ډېر خوښ دی مې زه هم ډېر خوښ یم او زما هم ډېر خوښ دی به هر کیف الله دې دې خوشحاله کړي مینه تاسو د سره نو هغه داسې ډنګه ډونګه شروع شي داسې ډنګه ډونګه چې خدای پاک اوس اهدنا الصراط والمستقیم ویم که دې ته غوږ کېدم یا الله ما ته نیغه لاره ما نیغه لاره دا جنت کره دوزخ و هلته ډنګه ډونګه شروع شي ځوانان خو لا بیا هم دي بعد بوډاګان خو دې شرمولي بوډاګان چې دا شی شروع شي هغه د بندولو بیا چلم نه وروي او لاس یې هم رپي نو کله یو بټن له زور ورکوي کله بل له خطي دي نو بیا بل چاله ورکړي چې راشه شی خو راله بند کړه که نه نو مې ګاډي ته خېږي او چلولو په چل یې نه پوهېږي دا رنګونه ولې ساتو دا سرنا خوښه ده که نه دا ټنګ ټکور خوښ دی که نه او د پیغمبر بدي شو نو چې د رسول الله مبارک کوم شی بدي شو په غوږ کې د ګوتې منډي او موږ له هغه خوند راکوي نو زه ناقص مسلمان یم سوچه نه یم بیا زه به سوچه مسلمان الیم چې کوم څیز د رسول الله مبارک بدي شو چې زما مغه بدي شي او چې کوم شی د هغه خوښ زما مخ خوښ شي هلکه په موبایل کې چې رنګ اچوې ښه نو د ټنګ ټکور رنګ به پکې نه اچوې که خیر انشاءالله ټول ما سره د عهد وکړې که خیر انشاءالله او که چا پکې چولی نو بندوي به بدلوي به ښه
او که دا ما آواز هم څوک اوري ډېر خلک زمونږ د بیان ته ناست دي دا اورېدلي کېږي په بار ملکونو کې ډېر دوستان اوري ډېر مسافر الله دې د سفر د مشکلاتو نو ساتي الله دې خیر ورکړي هغوی ته هم زما دا درخواست دی چې هغوی دې دا چل بالکل مه کوئ بعضې خلک بل شان چل کوي مونږ چې ډېرو خلکو له رنګ ورکو نو هغه ته غریب نه خبر او ما ته د هغه ټلی په ځای باندې ګانه شروع شي دا دغه والا په خپله چالو کوي دا محکمې والا څه ورته وایي موبایل بشیرجان داسې راکړه څوک پې بشیرجان نعت ولګوي نو چې هغه ته رنګ ورکړي نو تا ته به نعت شروع شي څوک پې د قرآن شریف ولګوي تا ته به غایت شروع شي او څوک پې ګانه ولګوي نو ګانه به اورئ نو دا هم ګناه ده ښه دې نه به ځان ساتو انشاءالله الله به مدد کوي که خیر انشاءالله نو خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک رب العالمین پالکانه کې د دې څیزونو نه ساتلی دی بوتانو د عبادت نه او بوتانو له ګوتې وروړلو د بوتانو د تعظیم نه او د بدعملو نه او د ګناهونو نه رب العالمین په حفاظت او په امان کې ساتلی زما وروڼو خوبونه به هم لیدل او ګناه نه خو د مخکې نه الله ساته او ځان به هم ساته ثم حبب الیه الخلا ورته دا خوښه شوه چې د خلکو نه لږ ځان لشه الله له کې واچو وکانه یخلو بغار حرا غار حرا ته ورته جبل نور کې بره په سر کې یو غار د غار حرا ورته وایي هلته به ته او هلته به عبادت کوه غار حرا اوچت دی تقریبا 100 کیلومیټر اندازه د ځمکې نه اوچت دی اوس خو لا بیا هم څه د تیږو میږو پوړی ورته جوړې شوي دي نو خلک لږ په اسانه ورخیږي او زه درته زړه خبره کوم هغه زمانه کې دا پوړی موړی پکې نه وي نو مزل پکې ډېر ګران وکړ بره ولې دا ځای ولې خوښ کو دلته به څوک کوئی نیکه عبادت کو عبدالمطلب لیکن چې برابره خبرې دا ځای د خلکو د پهونچ له اوچت دی ډېر اوچت دی څوک نشي رسېدی ورته او دویم دا چې د هغې نه بیت الله شریف ښکارېده زه چې کله وختم او ما وکتل نو بیت الله نه ښکارېده خو د مکې مکرمې برنډې او آبادي ښکارېده نو ما خپله ملګري ته ووې ما وې که بالفرض دا آبادي نه وه نو بیت الله شریف به مخامخ ښکارېده او هغه غار خدای جوړ کړی په داسې اندازه دی چې ته وایې ګنې جوړ شوی عبادت لپاره سړی پکې په ناسته ایله په قلاره باندې په ناسته سړی راتلی شي او سړی پکې ودرېدی نه شي دې ته به رسول الله مبارک خطه لګیا دی خپل عبادت کم عبادت کوي څه عبادت کوي څوک وایي د ابراهیم علیه السلام د عبادت څه طریقې پاتې وې هغه یې زده کړې وې هغه به یې کول څوک یې ذکر و اذکار به یې کو نبی د پیغمبرۍ نه مخکې ولی وي ښه رستم ولی مخکې ولی وي نبوت نه مخکې ولی ته خدای کشف کوي الله تعالی کې اچول چې داسې عبادت کوو لګیا د خپل عبادت کوي او چې کله ورسره څه به ځان سره به وړل څه ستوان اوبه به ځان سره به تکي کې وړې په هغې به خپله ګزاره کوله او چې کله به خلاصې شوې حضرت خدیجې ته به پته ولګېده چې دا څیزونه به خلاص شوي نو خدیجې رضی الله تعالی عنها به ورپسې دا څیزونه وړل یاره زه چې کله ختم که نه داسې زړه کې مې سوچ راغی نو قبلې ته مې مخ کړې نو یو په غار ثور کې او یو په غار حرا کې ما د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته ډېرې دعاګانې ورننوتې مونږ هلکان یو او مونږ نشو ختې په تکلیف ښځه وه او د رسول الله مبارک دپاره بره ختلې اول ته حضرت ابوبکر دلته غار حرا کې خدیجې رضی الله تعالی عنها او غار ثور کې حضرت ابوبکر صدیق کټه قرباني کوي زما وروڼو 40 سال پوره شو څلوېښت کاله مشهور هم داسې ده چې څلوېښت کاله کله پوره شو د ګل ورځ ده او اتم د ربیع الاول دی د پیر ورځ اتم ربیع الاول رسول الله مبارک په پیدا شوی د دنیا ته راغلی دی او دا څلوېښت کاله پوره شو د پیر ورځ او اتم د ربیع الاول دی مشهور هم داسې ده حافظ ابن عبدالبر دا د موالکو یو لوی محدث دی لوی امام دی هغه دا لیکلی دی 40 سال پوره شو او ابن سعد لیکلی دی دام لوی مورخ دی محمد ابن اسحاق هم وی دام لوی مورخ دی چې نه 6 میاشتې او 40 کاله چې پوره شو
ځکه چې هغې وی حافظ ابن عبدالبر هغه وی چې ربیع الاول کې اتم ربیع الاول کې لومبی وحی راغلی د اقرا او ابن سعد او محمد ابن اسحاق هغې وی نه په 17 رمضان باندې لومبی وحی راغلی ده او حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه دې له ترجیح ورکړی ده 40 کاله یا 40 کاله او 6 میاشتې نو رسول الله مبارک خپل عبادت کو دی کې جبرئیل علیہ السلام راغی رسول الله مبارک را پاسو لومبی ول شق صدر وکړو سینې ورته وشلوله تاسو ته ما مخکې ویلو چې بیبي حلیمې کلاو هم د اپریشن د سینې شوی د 10 کالو عمر کې بیا شوی او دا دریم ځل دی او څلورم ځل چې کله معراج ته ځي نو بیا کېږي دا دریم ځل دی رسول الله مبارک خو ډاډه دی اوس دې وخت کې نو شخصیله مبارک یې وشلوله لې ترې راوویسته د زمزم په اوبو یې وویځه سامان ټول د جنت نه راغلی دی بیا یې زړه بند کړه ولې اوس وحي شروع کېږي وحي درون شی دی دله به زور ورکوي زړه مضبوط شي اوس یو غیبي تله راله رسول الله مبارک فرمایي یو طرف ته زه په تله کې ودرولم او بل خو یې زما په برابر یو بل سړی ودرو زه پې درون شوم یو میکائیل علیہ السلام دی یو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیدی چې نورې فرشتې مې بیا دې بل طرف ته 2 کړل زه یو خوام زه بیا درون یو بیا زیاته هغه 10 شو بیا زه درونو بیا دې خوا 10 کړل دې خوا زه شم بیا زه درون شم بیا خوا 10 کړل دې خوا زه شم زه بیا په 10 شم درون شم 10 بیا زیاتول دې کې یو تله کې 100 کسان واچول او دې خوا زه پې بیا درون شم دا یو فرشته دې بلې ته وایي په ارام کښېنه بس نورې مه تله که دا ټوله دنیا هم د سره او تلې دی به پې وزنداري پیغمبر علیه السلام ته خپل طاقت ښیي او خپل عظمت ورته ښیي او خپله لویي ورته ښیي او دا ورته ښیي چې دنیا ستا مقابله نه شي کولی او دا ورته ښیي چې په ټولو دنیا به ته درونې دا ټول دنیا به تا ته د پښو کې پرته وي د قیامت پر ورځ ته به دې له سفارش کوي او د دې ټول مخلوق پیغمبرانو سردار مام ته دا څه ورته وښودلی شي بیا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام پاسو او ته دا آیتونه ولوستل اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان بما لم يعلم و دا دی آیتونه مخکې وتوی اقرأ اولولا رسول الله مبارک فرمای ما انا بقارئ دخو لستون کې دی سو کوئی د ریخمو ټوکړه کې ورته دا راوړي خو هغه کمزورې خبره ده اقرا زه چې سویم ما سره لوله ما انا بقارئ زه نشم لوستلی ولې بوج پې راغی دروندوالی راغی یوازې په غار حرا کې دی فرشتې دي شق صدر وشو او د وحي هغه زور بیل دی جبریل علیه السلام راتل بیل دی نو هیبت پې راغی ما انا بقارئ فاخذني فغطني زه ونیوم او ځان تې راته رغاړه باسلم زور یې راکړ او دومره زور یې راکړه چې ما ته تکلیف ورسېده کړو کې واچولم پرېښودم بیا وی اقرأ ما انا بقارئ نشم اوس خو دا زور دې راکړه بیا زور راکړه بیا وی اقرأ اولولا بیا ما وی ما انا بقارئ نو نشم جی نشم لستونکی نه یم ما له خو 3 ځله تا زور راکړه 3 ځله او دا غینه پس بیا ماته اقرأ باسم ربک الذی خلق لوله د خدای په نوم ربک رب لفظ دلته راغی د رب په نوم لوله رب هغه ذات ته چې انسان لرورو ترقي ورکوي کمال ته رسوي تاله به خدای ترقي درکړي کمال ته به دې ورسوي اشاره دې پشو بسم ربک د خپل رب نوم واخلو شروع کا رب هغه ذات ته چې کائنات پیدا کړل اونې اسمان بوټي مارغانو له ډوډۍ ورکوي رب هغه ذات ته چې دا کبانو له دننه روټۍ ورکوي رزق ورکوي هغه رب ستا دی هغه رب ستا دی هغه رب به تا کې طاقت پیدا کړي لولا الذي خلق هغه ذات ته خلق ټول مخلوق پیدا کو چې کوم ذات دا طاقت لري چې ټول مخلوق پیدا کی دا نیس نه هستا نو تعالی د وینا طاقت هم درکولی شي څونه مخلوق پیدا کی څوک په یو شکل څوک په بل شکل یو مور نه 2 پیدا شي د یو شکل یو شان د بل شان د یو خو یو شان د بل خو بل شان یو مور یو قالب نه روزي الک هغه ته جنې وي بل تعلق وي یو قالب باندې سخت جوړ کی یو شان دی
دلته یو مور نه پیدا دی، یو شان بل بل شان، یو تور بل سور، یو خوشطبع بل بد اخلاقه، یو مسلمان بل کافر، یو جنې بل هلک. مرغانو ته وګوره، که ته وایې خدای سره شکلو نشته، انسان ته وګوره. مرغانو ته وګوره، بیا پکې هغه خپل یو بل پیژني. پردی مرغه چې جالې ته راشي هغې یې نه پرېږدي. مچو ته وګوره چې پردی مچی راشي هغوی یې نه پرېږدي، په دومره مچو کې خپله پیژني. دا ټول د الله قدرت. الله قسم په الله که د الله په شان طاقت د بل چا پیدا شي. د ټول مخلوق خالق رب العالمین دی، بل نشته خالق. افمن یخلق کمن لا یخلق. ای ظالمانو بوتانو ته سجدې کوئ؟ دا د خدای په شان دی، خدای خالق دی، دا خو نه دی، ولې ورته سجدې کوئ؟ بوتانو ته سجده به چا ته کوو؟ خالق ته، الله ته. الذي خلق، هغه ذات چې ټول مخلوق پیدا کړی دی، هغه تا کې د لوستلو طاقت پیدا کولی شي. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بیا سوی خلق الانسان من علق. انسان څه شي نه پیدا کړی؟ اشرف المخلوقات ښکلې علق د یو لوتړې نه. وینه مینه مه اخله، وینه دا کار څه شی دی چې کوم شی د مور رحم پورې چسپان دی، دا معنی. فإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. دا اول نطفه دا مور او دا پلار هغه ماده، هغې نه پس یو بل شی دی جوړ شي. هر څه چې دی الله ته معلوم دی، هغه د رحم دی دیوال پورې کلک پیوستی. وینه دا بل شی دی، بل شی الله ته پت. بین انسان پیدا شو، او څومره خاشینه ښکلی انسان، څومره ګندنه خشته مزېدار سترګې والا، وگ والا، پوزے والا، جبے والا، عقل والا، زړه والا انسان پیدا. بل څوک داسې کولی شي؟ هلکه کاغذي ګل او د خدای ګل دواړه برابر دي؟ چېرې کاغذي ګل له مچۍ نه راځي، الله چې پیدا کړي هغه له مچۍ راځي. کاغذي ګل بوی نه کوي، خوشبو نه کوي، چې الله پیدا کړي دی هغه خوشبو کوي. یعنې مچو ته هم پته لګي، بورا ته هم پته لګي چې دا کاغذي دی او دا د خدای جوړ شوی. انسان څومره ښکلی څه نه پیدا. او بیا هم انسان وی زه خو ځیم هم چمن دی ګرې نیس، مټې به وی او بدماشي به کوي او خپې به ځان پسې راکاږي. مړه څه شی سړیه، که اوس خدای دې ځمکې له راوغورځولې نو 4 کسه 15 کسه به دې جنازې له وړي او قبر به کېږدي او بیا به د کې چینجي کېږي. قبر انسان له نه دی مناسب، چا له مناسب دی؟ الله لوی الله له مناسب. الکبریا ردای. الله وی زما صادر دی لوی، ته به لوی نه کې، ته پیدا د څه نه؟ اوله نطفة واخره جیفة، لومبی د نطفه وه، اخر بیا مرداره. وفي ما بينهما حامل للعذره. او دې میانس کې وګوره خېټه کې څه بلا ګرځې، ته به څه کبر وکړې؟ مونږ څونه کبر کوو، څومره لویي کوو. مسلمان ته سپکه، مسلمان ته کنزل، د مسلمان بیزتی، مشر د کشر، کشر د مشر، دا یو شی شروع دی. او نن سبا په دې نټ باندې خو توبه وباسه، انسان نه سر لري کې د خر وله کېږي، ګناه ده. ګورئ انسان اشرف المخلوقات دی. خلق الله آدم على صورته، دې کې ځان له خبره ده او د تنوع ښکلی شکل. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، ما په بهترین شکل انسان جوړ کو. نو چې یو ماشوم چې دلته یو ځان له یو شی جوړ کړي د خټې نه او ته ورشه او لروان کې ماشوم خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ څومره ښکلی شکل الله انسان پیدا کړ او ته الله سره مقابله کې ظالمه، هغه سر ته لرې کې خر وله کېدی، په سر سپی وله کېدی. ګناه ده، ګناه ده، ګناه. دا به نه کوئ، بهکول ناروا، ناجایز. او ټولو مسلمانانو ته د بل بېعزتي مه کوئ، بلکل مه کوئ، ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ مسلمان سره. نو څه وایي؟
خلق الانسان من علق کم ذات چې انسان غوندې ښکلی طاقتمن د طاقتونو خاوند د یو لوتړي نه پیدا که دا ذات تاله طاقت درکولی شي چې ته لوستل به وکړې که خیر انشاءالله. دا دریم دلیل. اقرأ لوله وربک الاکرم. رب دیم سخی دی شوم نه دی، رب دی سخی دی شوم نه دی. در کومه د طاقت در کوم، طاقت کی شموالی نکوم، د لوستلو طاقت در کوم. الذي علم بالقلم، اغا ذات تی چې دیو بیجان قلم په ذریعه خلکو ته ښودنې کوي. نو تا ته خو د جبریل په واسطه ښودنه کوم، تا ته خو بالذات ډایرکټ زما شاګرد دی ښودنه کوم، او ستا خو جاندار ستا په ذریعه به خلکو ته ښودنه کوم. دا ټول د دې خبرې دلایل دي چې ته به لوستل کولی شي. خو چې دی ورته وایي جبریل لاړ او رسول الله مبارک کور ته راغی او وی خولې رانه وبهېدې. چې په لاره راته نو قانون دا دی چې کوم انسان باندې خوله ترې وبهېږي او بیا خوله اوچه شي او هوا لګي نو یخنۍ کېږي. داسې ده که نه ده؟ نو کور ته راغی. نو چې څنګه کور ته راغی نو بس فورا د کور خاوندانو ته وایي زملوني زملوني، هله به ونغاړئ، څادر راباندې واچوئ. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا کور کې به نور افراد وو، هله شای په ما څادر را واچوئ. نو هغې به څادر ور واچوي. دا لومبی شروع د وحی د اقرأ بسم ربک الذي خلق د دې ایتونو نه شو. لومبی مدرسه د رسول الله مبارک غار حرا ده. لومبی شاگرد رسول الله مبارک د قرآن شریف او استاد الله جبریل علیہ السلام منځ کې واسطه فی التعلیم واسطه ده. او مدرسه یو رکوټې غوندې غار دی. الله مخلوق ته ښایي چې زه وغواړم د دې رکوټې غار نم د دنیا ګوټ ګوټ ته د دین او د شریعت رڼاګانې خورولی شم.